د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې د 53 لوبډلو ترمنځ د والیبال پیل شوې سیالۍ د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د والیبال لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو مسؤلین وایي چې دغه سیالۍ د لوی اختر په ورځو کې د اختر مبارکۍ تر نامه لاندې پیل کړې وي چې موخه یې په دغه ولایت کې ورزش ته وده ورکول او د لوبغاړو هڅونه ده. دوی د یادو سیالیو په اړه وویل د تورنمنت د اختر په دوهم باندې شروع شوی د حضرت عمر فاروق د لیسې او د بمبئی د ځوانانو په کوربتو باندې چې ټول ټیمونه تقریبا 53 ټیمو کې ګډون کړی. د دوه تورنمنت د موخه د موږ دا چې موږ دغه ځوانان د افغانستان ځوان قشر او ورزشکاران موږ د بل سره د اختر مبارکۍ په خاطر باندې چې اختر مبارکۍ وکړه او د خلکو سره یو د بل سره وویني. د دغه سیالیو ګډونوال لوبغاړي وایي خوښ دي چې په سیمه کې د دغه ډول لوبو زمینه ورته برابره شوې او دوی غواړي چې دغه ډول سیالیو ته نور هم زمینه برابره شي. موږ ډیر خوشاله یو چې دغه ځای راغلی یو او د چک ولسوالۍ هغه خلکو نه خوشاله دي، هغه نه خوشاله چې موږ ته دا زمینه مساعده کړه چې موږ راغلو والیبال ته د 53 ټیمو سره هم لوبه وکړه او موږ په لوبې ته ورسېدلو او په دې ډېر خوشاله یو. موږ له حکومت نه دا غوښتنه غواړو چې لوبغاړو ته اول زمینه د میدان برابره شي، په دې کې چې لباسو هم نشته، سپانسري هم نشته. له بیلابیلو سیمو څخه د دغه لوبو د لیدلو لپاره راغلي کسان وایي چې له کلونو وروسته یې په سیمه کې دغه ډول په لوړه کچه د والیبال سیالۍ ترسره کیږي. دوی وایي حکومت باید د ورزش په برخه کې دلته لا ډیره پاملرنه وکړي. لوبه خو ډیره ښه روانه ده، د لومړۍ ورځې نه موږ دا لوبه ګورو او ډیره خوندوره ده، ډیره خوند ترې نه اخلو. دا رقم لوبې ډیرې خوندورې دي، ځوانان خپل ورزش کوي، خپل بدن سالم پاتې کیږي او ډېرې خوندورې په دې دي چې د بیهوده خبرو نه، بیهوده ګرځېدو نه، د نشهیي توکو نه، نور بیکاره او بېغږ کارونه دی راګرځي او دا ډېر ګټور دي ځوان ته. به حده زیات خوشحاله یو چې داسې لوبې ترسره کیږي او ځوانان راغلي دي، ټول یې نږدې نه څاري، زیات خوشحاله یو. اسلامي امارت نه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته زمینه برابره کړو. زموږ ولسوالۍ ډیره هغه کمه ده، نو کوم ځای نه لرو داسې خاص د والیبال لپاره. بلخوا مسؤلین بیا وایي چې دوی هڅه کوي د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې دغه ډول لوبې د لوبغاړو لپاره برابرې کړي او دغه راز د والیبال ترڅنګ ورته د نورو لوبو امکانات هم د دوی په واک کې ورکړي. څه هم پخوا د میدان وردګ ولایت کې د ورزشکارانو لپاره زیات ستونزې وې. موږ په د 3 کالو کې وتوانېدلو چې د دوی ستونزو ته تقریبا 80% پورې رسیدګي وکړو. یو بل عمومي ستونزه د میدانونو د لوبغالو ده، د هغې لپاره هم موږ خپل پلانونه لګلي دي. هر کال پلان لګو چې په ټولو ولسوالیو کې د ورزشکارانو لپاره یو ښه معیاري لوبغالی جوړ شي. دغه سیالۍ چې د اختر په ورځو او شپو کې پیل شوې وي، پغمان ولسوالۍ پکې لومړی او د چک ولسوالۍ پکې دویم مقام خپل کړ.